السلام علیکم ملګرو. دغه یوه نجلۍ چې ده په هلمند ولایت کې ده. دا 2-3 ورځې کېږي د دې ویډیو ډېره وایرل چلیږي چې هر څوک ورځي پوښتنې وسکي چې ستا ولې د نجلۍ سټایل ختم که ولې دې د هلک کالي واغوستل، ولې د هلک پر هغه باندې ځان جوړ کړه. په کور کې خویندې لري، مور لري، څوک یې د مزدورۍ نه وو، ډېر غریب ناچاره و. تاسې راسئ دا ویډیو کې راسره وګورئ. مشهوره وه نوریه نوریه د اصلي نوم دی؟ د پلار نوم څه دی؟ محمد ګل. څه شی؟ محمد ګل. محمد ګل. د کوم ولایت یې اصلي؟ د غور ولایت. د کومې ولسوالۍ؟ ماته ګور ولسوالۍ د ندالي ولسوالۍ. ښه، په ندالي کې د کوم ځای کې؟ زرغون کلي. ښه، اوس دلته په بازار کې. ښه، دلته په څه شي مشهوره یې؟ دلته وه څنګه نوم دې څه شی دی؟ چې دا اوس خلک راته وایي په دا جامه کې وه په نور احمد. په نور احمد. وه دا کالي د نر اغوستي دي؟ وه ته اوس نر یې که ښځه؟ د خپل صورت حال ته ووایه. ښځه د مجبورۍ مې اغوستې دي، مجبور هم څوک نه لرم. د وچې مجبورۍ مې اغوستې دي، د خپل کور مې ساتلی، د خپل خویندې مې ساتلی، څوک نه لرم. وچې مجبورۍ مې دغه اغوستې دي. څه وخت کېږي دلته کاپشاپ کار کوې؟ کاپشاپ کې دا 3 کاله کېږي. 3 کاله کېږي؟ د چا سره ورسره؟ د حکمت الله سره. د کاپشاپ والا نوم څه شی دی؟ حکمت الله. ښه، د حکمت الله د میاشت ته 100 روپۍ درکوي. تر مخه 1000 راکولې، برای ما څه کومک را سره وکړ، دې باندې ما گزارنه کېږي 3000 نور هم رالوړي کړل. نو 1000 شوی. ښه، پلان 1000 راکولې، مخکې د یو کال نه یو اته میاشتې کېږي چې 1000 راکوي، نور وخت کې 2000 راکولې، نور یې داسې کومک را سره کوي. ښه، ته د ده سره 3 کاله کېږي؟ دی تر مخه موټرسایکل دې زده دی؟ یا موټر دې زده دی؟ یا تا کور ته څوک بیایي؟ کور ته مې دی بیایي. د شپې دې بیایي که د ورځې؟ د ماښام اذان دی، د ورځې ګای نه وخته درځم، ګای د شپې د ماښام اذان چې وسي بس مې ورسي کور. ښه، بیا کور ته شپه کوې؟ وه بیا سهار راځي؟ سهار څوک راوړي؟ سهار هم دوی راپسې راځي، زامن یې مکتب ته راځي، ګای د هغو سره ورسم. ښه، پر موټرسایکل ورسره ځې؟ وه ښه، موټرسایکل دی چلوي که ته؟ دی یې چلوي. ما موټر ګاډ قسم په قرآن کې زدلی. ښه، نو ته څنګه ګیر شولې؟ نو خدا خبر دی چې چا خامخا دغونه خلک ورک شمایل را خبر دی. ښه، جامه یې د نر ده که د ښځې؟ اوس خو د نر ده، نو مجبوره د مجبورۍ یم اغوستې ده. ښه، ته وریښتان وګوره، وریښتان د نر دي که ښځې؟ د یخ خپل پیکۍ وګوره، دغه د نر دي که د ښځې؟ یا اوس کوڅې موڅې شی خو نه لري؟ ښه، صحیح ده، سمه ده. مجبورۍ وچه مجبورۍ د څوک نه لرم، یو الله لرم بل هېڅ څوک نه لرم. پلار؟ وچې د مستۍ یو کار سړی نه کوي، د مجبورۍ یې کوي. پلار مې مړ شوی دی. ښه، وه تقریبا څو وخت نو عمر به یې؟ 15 کاله یم. ښه، یعنې ته پکښې ود چا درولې؟ چا پکښې ودرول؟ د کاپشاپ والا سره چا لاین کړاست؟